نه الله نه غوښتل. الله وایي زه ستاسو هر سوال قبلوم. حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې تاسو د الله نه څه غواړئ الله حق درکوي. بعضې داسې څیزونه چې هغه تاسو وغواړئ نو هغه درکړي په دې دنیا، بعضې داسې وي چې هغه په دې دنیا درکوي خو د مصلحت د وجې نه لږ رستو شي، او بعضې وي چې هغه د مصلحت د وجې نه په دې دنیا کې اړو در نه کړي، هغه په آخرت کې درکوي. او بل حدیث کې راغلی دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې د قیامت په ورځ به یو بنده ته د خپل عمل نه چې د کوم کړي وي او دته معلومي د هغې نه به زیات اجر دته میلو شي. نو دا بنده به حیرانتیا سره تپوس وکړي چې دا خو ما ته ډېر زیات میلو شو، ما خو دومره عمل نه دی کړی، ما خو د الله نه دومره څه نه وغوښتې لکه دا څومره چې یې راکړل. نو الله پاک په ورته وفرمایي چې دا هغه دعاګانې وي چې په دنیا کې تا کړې وي خو د مصلحت د وجې نه الله په دنیا کې د هغې بدله در نه کړه، هغې د آخرت کې وساتل. دا هغه بدله ده چې اوس یې در کوم دله. نو وایي دا بنده به د ډېرې خوشحالۍ نه ده ووایي چې کاش چې په دنیا کې زما یوه دعا هم نه وي قبوله شوې چې دا ټولې راله دلته راکړې وي. نو الله سوالونه قبلی، دعاګانې قبلی، خو زموږ مصلحت ته ګوري او بیا هغسې کوي را سره معامله. خو د دعا طریقه یې راته ښودلې ده، طریقه یې راته دا ښودلې ده. الله فرمایي چې تاسو زما نه د داسې څیزونو سوال کوئ چې هغه جایز وي، د ناجایزو خبرو سوال مه کوئ. بعضې داسې خبرې وي چې سړی د هغې سوال وکړي او هغه ورته ډېر ګران پروزي او بیا دی وایي چې یاره دا ولې نه قبلیږي او د الله مصلحتونه یې الله وایي په سر دې تندر را پروزي که ته دا سوال دې قبلومه. کتابونو لیکلی دی وایي یو ډېر نیک سړی و، د الله عبادت یې کو، هر وخت په الله ته محتاج، سوالونه به یې کول، دعاګانې به یې کولې. ډېره زمانه تېره شوه، شیطان ورته راغی، وی ځان دې ډېر ستړی کړ، کلونه تېر شو، عمر دې تېر شو او الله الله کې الله 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 دا خوله دې ځان له ستړې کړه، دا ځان دې ستړی کړه، خو الله جواب در نه کړ. هسې ځان ستړی کړي. دې سړي دی شیطان خبر داسې زړه ته پرېوته، شیطان خو ارامي دی چې یارې ریشه دا ټول عمر ما تېر کړه، الله اړو ماله جواب رانه که زه یم یا الله 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 الله، خوله مې ستړې کړه، عمر تېر شو، ګیره سپینه شوه، بوډا شوم، الله یو ورځ هم ماله جواب رانه کړ چې بنده وایه که نه څه وی. بس بړستن یې واغوسته وی نور اړو زه کوم نه، بس پروت پی، بس پرېوت، چې پرېوت اوده شو. خوب کې ولا حضرت خضر علیه السلام راغی. حضرت خضر علیه السلام ورته وایي چې بنده ولې پروت دی؟ وی یاره ټول عمر مې ده خدای ته چغې ووالي ووالي ووالي، دې عمر ته راورسېدمه، الله یو ورځ هم ماله جواب رانه که، دا څنګه خدای دی؟ نو بس خپه شانتې شومه، نو ځکه دلته بس سملاستم پرېوتم. ما وایي د حضرت خضر علیه السلام ورته وی زه د الله بنده یم او الله زه تا ته راستولی یم چې زما دې بنده ته ووایه زما دا پیغام وله یوسه چې دا ته یو ځل الله ووې او هغې پسې دوباره ووې، یو مونځ وکړي او بیا بل مانځله راشي او بل مونځ هم وکړي، د دې دویم ځل ذکر د الله د ویلو توفیق دا تاله چا درکړی دی؟ یو مونځ خو دې وکړه د خپل زور باندې، د بل مانځله ته چا راوستی؟
دا خو الله توفیق درک. دغه د الله आवाज دی، دا د الله غ جواب دی. ادعوني استجب لكم، ما ته आवाज وکړئ زه ستاسو دعاګانې قبلوم، تاسو له جواب درکوم. نو جواب دغه دی کنه چې الله تعالی طاقت درک، قوت درک، او بیا خپل کور ته راوغوښتي، بیا ستا په خولې باندې د الله نوم جاری که، د خپل ځان نوم یې جاری که. نو خدا الله توفیق دی. دا ته الله یاد کړې کنه. سړی راویښ شو چې دا خو ریشه، دا خو زما په توفیق نه، دا خو د الله په توفیق ته، دا خو شیطان زه دوکه کړم. الله وی قرآن کې فذکرونی اذکرکم، تاسو ما یاد کې زه به تاسو یاد کم. وګوره دا یادول دقه دي. سار مونږه کړی دی، اوس دا دی دوباره خدای پاک د ماسپښین د مانځه توفیق را لراک. د ماسپښین مونځ به وکړو، الله به راله د مازدیګر توفیق راکړي. که د مازدیګر هم وکړو، الله به د ماښام او د ماسخوتن توفیق راکړي. که د نن ورځ مونږ په عبادت کې تېره کړه، سبا به راله خدای پاک د عبادت توفیق راکړي. و یوه نیکۍ پسې بله نیکي، دا د هغه مخکې نیکۍ د قبلېدو علامه ده چې هغه مخکې نیکي ستا الله ته قبوله ده، ځکه یې دله د بلې توفیق درک. نو الله وایي چې زه ستاسو دعاګانې قبلوم، ستاسو دعاګانې رد کوم. نه، تاسو ما نه غواړئ، خو جایز دعاګانې غواړئ، ناجایزه مه غواړئ. پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو صحابي و، بیمار شو. چې بیمار شو نو ډیر زیات کمزوري شو، بالکل داسې د کټو خوړه، داسې نری او چکلک پاتې شو، بس د خوځېدو هم نو. بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته چا وویل یا رسول الله ستاسو هغه صحابي ډیر زیات بیمار دی او بس ژوند یې ختم دی، داسې اندازه ده. وی ښه. صحابو ته ویې ځئ چې لاړ شو بیمار پرسۍ له ورشو. پیغمبر علیه السلام راغی د هغه کور ته. هغه صحابي پروت و چې پیغمبر علیه السلام یې ولیده چې یاره زما کور ته پیغمبر علیه السلام راغی. د کټ کې نیغ راپاسېد د ډېرې خوشحالۍ نه. او هغه صحابي وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ستاسو په راتلو باندې ما ته نوی ژوند میلاو شو. زه به یم جوړې زاړو بیماروم نه چې تاسو زما کور ته راغلی، او زما دا بیماری چې ده دا زما دپاره ډېره د برکت وه. دې بیماری کې مې الله برکت واچو. ګینې چېرته تاسو او چېرته زما کور ته راتلل، خدا د دې بیماری برکت و چې یا رسول الله تاسو دلته زما کور ته راغلی. په دې باندې ډېر زیات خوشحاله شو. او پیغمبر علیه السلام ته یې ما ته نوی ژوند میلاو شو، زه مړ کېدم، بس زه اوس نه مرم، چې تاسو رالی انشاءالله ما ته ژوند میلاو شو او زما زړه ډېر زیات غټ شو په هغې باندې. پیغمبر علیه السلام چې د هغه حالت ته وکتل، هغه ډېر زیات کمزوري شوی. ته به سړي دا کټې وخوري. پیغمبر علیه السلام ورته وایي تا خو د خدای نه څه غوښتي نه دي، څه دعا خو دې نه ده کړې. هغه ورته وایي یا رسول الله یو دعا خو ما بار بار کوله. وایي څه دعا دې کړې ده؟ وایي ما به د الله نه بار بار دا دعا کوله چې یا الله زه د آخرت د عذابونو نه ډېر یریږم، نو د آخرت هغه څومره سزاګانې چې مال راکې خدای په دې دنیا راکې چې په آخرت کې ګورې سراته ونه وي. د آخرت نه ډېر زیات یریږم، د عذابونو نه یریږم، نو چې څه سزا راکې په دې دنیا راله راکې. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وایي دقه وجه ده، دا دعا ستا دپاره نه وه پکار چې تا دا دعا کوله، ځکه چې دا خو تا د ازمایش دعا کړې ده چې یا الله ما په ازمایش کې واچې په دې دنیا کې. وګوره که د ازمایش دعا دې کړې ده چې د آخرت هغه ټولې سزاګانې په دې دنیا راکړې، نو خو ازمایش کې ځان اچې که نو د الله ازمایش ته ته ټینګېدی شي. دا ته چې دې حالت ته راغلی دا ستا د دې دعا وجه ده چې تا د الله نه تا ځان په ازمایش کې اچولی دی، نو ازمایش کې به دې ځان نه اچو. باسې داسې دعاګانې خلک کوي، داسې دعاګانې نه پکار.
الله چې څنګه رحم کوونکی په دې دنیا دی نو دقسې رحم کوونکی څونه ګناهونه مونږ کوو شپه ورځ نیک عمل نشته دغه نیمګړی مونځ دی دغه تلاوت دی دغه خوځېدل را خوځېدل دي دا کوو نور راکې ډېرې کمې دي د نیکو نه هم ګناهونه ډېر دي لیکن یو ورځ الله داسې ونه کړل چې رزق یې رانه کړ روټۍ یې رانه کړه اوبې راله رانه کړې هوا را باندې کمه کړه یا یو بل داسې نعمت دی چې هغه را باندې الله کم کړی نه د نعمتونو یو باران دی را باندې نو چې الله دومره رحم کوونکی ذات دی په دې دنیا کې نو ولې په آخرت کې به را باندې رحم نه کوي الله ډېر رحم کوونکی ذات دی چې دلته ما د عذابونو نه ساتي او الله مې معذب کوي نه الله هلته مهربانه دی هلته به مې بچ کړي نو دا دعا مونږ بیا ولې کوو چې خدایا زه خو ګورې د هغه ځای نه ډېر یریږم د قبر د مارانو لړمانانو نه یریږم خدایا ګورې دا ټول دلته مې په لړمانانو وخوړې کې خو چې هلته بچ شم نه دلته خو زه چېرته نه مار وخورم او لړم وخوړم هلته به مې د دغې نه ساتي که نه الله به مې حفاظت کوي نو دغسې ناجایزه دعاګانې د دې نه شریعت مونږ منې کړي وو پیغمبر علیه السلام منې کړي وو چې تاسو مه کوئ حضرت موسی علیه السلام په زمانه کې یو سړی و موسی علیه السلام ته وی ما له د الله نه دعا وکړه چې ما ته د سبا پته لګي چې یاره سبا له به زه څه کوم او زما څه حالت موسی علیه السلام ورته وی داسې مه کوه بیا به تکلیف کې پروزي مه کوه دا ښه کار نه دی ډېرې تنګ که موسی علیه السلام وی وکړه راته دعا راته وکړه موسی علیه السلام د الله نه وغوښتل یا الله دا سړی دغسې غواړي الله دعا قبوله کړه نن ورته پته ولګېده په کور کې اس ولاړو وی سبا به دې دا اس مري د وی به دا ډېر غټ کار شو که نه ګور د موسی علیه السلام دعا راله غټه فایده راکړه بس اس یې را روان کو منډې ته بازار ته یې راوسته هلته یې خرڅ پیسې یې نغدې کړې او د تاوان نه بچ شو ډېر خوشحاله و چې د تاوان نه بچ شو موره دا که سبا راته پته نه وه نو دا اس به راته کور کې مړ شوی و تاوان به مې شوی په بله ورځ ورته پته ولګېده وی دا غلام دی مري دا کور کې چې ستا کوم غلام دی نو دا مرګ وله را روان دی اسرائیل علیه السلام راځي د وی ډېره ښه ده وګوره که نه دا بله فایده وشو بازار ته یې بوته او بازار کې یې خرڅ پیسې یې پرې نغدې کړې ډېر خوشحاله کور ته راغی یاره ایله مې کیمیا بیا مونته د موسی علیه السلام دوا راته قبوله شوې ده سبا له ورته پته ولګېده وی اسرائیل علیه السلام راځي او ستا د مرګ فیصله شوې ده ته به سبا مرې دغلته یې تندي له راواچوله وی اوف دا مې څه ما د جومات ګوټې ونیوه چې دا خو ډېر لوی تاوان کار شو دا به اوس څه کوو موسی علیه السلام عبادت خانې ته راغی چې وی کتل سړی ګوټ کې ناست دی او الله الله کوي او به تسبیح اړوي غټې تسبیح را پیدا کړي دي ولې لکه وی بس دغسې چل را سره وشو الله وایي چې سبا به مرې سبا ما ته خپل مرګ دی وی ګوره تا ته ما ویلي نو چې د دې خبرو سوال مه کوه دا دعاګانې مه کوه دا د الله د مصلحت خلاف خبرې دي الله په هر څه کې خپل مصلحت دی چې زمونږ نه یې څه پټ کړي دي هغې کې مصلحت دی او تا خامخا غوښتل نو بس اوس راګیر شي اوس په مرګ در راځي موسی علیه السلام الله ته عرض وکړ یا رب العالمینه د دې بنده څه معامله ده دې خو دغسې راګیر شوی الله پاک ورته وفرمایل وایي ده دغسې غوښتل یو مصیبت د ده په کور راته د ده په تقدیر کې لیکلی چې یو مصیبت په د ده په کور باندې راځي هغه مصیبت که په کور کې د ده اس ولاړو نو هغه اس باندې به هغه تکلیف راغلی و مصیبت پر راغلی و دی به خلاص شوی نو اس خو د خپل کوره وویسته بل مصیبت راته نو هغه بل مصیبت په غلام راغلی وي د په مال به راغلی وي د په غوا به راغلی وي د په چیلې به راغلی وي د په بل څه به راغلی وي نو د هغه سیز غلام هم د کور نه وویسته نو اوس مصیبت خو د الله تقدیر دی دا خو به راځي نو چې بل څوکونه په کور کې یو دی پاتې و نو بس چې د په کور کې بل څه نو په مصیبت پوس د سر له راځي خامخا
نه بیا توبه استې چې یا الله دا خو ما غلط کار کړی. نو دا د الله مصلحتونه ای، بعضې دعاګانې الله قبولی کی، بعضې قبولی نه کی، خو مونږ ته الله دا دعوت راکوي، دا مونږ ته خپل شریعت، دا پیغمبر علیه السلام مونږ ته دا خبره کړې ده چې ناجایزه دعاګانې مه کوئ، د الله نه غواړئ، جایز دعاګانې ترې غواړئ، الله ستاسو ټولې دعاګانې قبلوي. وقال ربكم ادعوني استجب لكم او ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله وی داسې بم نه کوي چې غرور تکبر وکړي چې زمانه نه غواړي، زمانه ځان لوی حسابه، زمانه ځان چې دینو بی نیاز حسابه. الله وی بی نیاز ذات زیمتنی نو ماته محتاج کزان، نو چې محتاج دی کراته الله وی زبستا دعاګانې قبول کم او تعالی به درکم، او کزان دی محتاج نکو نو الله وی جهنم ته به دی غورځو. ما سره به غرور او تکبر هم نه کوي. الله دې موږ له عمل کولو توفیق راکړي. دا یو مسله ده. دا بعضې خلک څه لیکل کوي نو بسم الله که ورته لیکي، سبا دا بسم الله چې ته وغورځېږي یو ځای کې او خراب شي، اکثر کاغذونه په ځمکه پراتی، نو بعضې خلک دا 7-8 چی ولیکي. نو وایي دا 7-8 چی لیکل دا جایز دی او که ناجایزه دي. زمونږ د مشرانو د علماو بزرګانو هم د دغې د بېدبۍ نه د ځان بچ کېدو دپاره دا الفاظ، دا د دې هغه ابجد حروف دي، د دې هغه شمیر دی د بسم الله الرحمن الرحیم 7-8 چی، نو دا لیکل به دقسې صرف چې دقه بېدبۍ نه بچ شي، که سبا دا بسم الله په ځمکه وغورځېږي، دا کاغذ په ځمکه وغورځېږي، نو د دغه بېدبۍ نه به بچ شي. نو د دغې دپاره سړی ولیکي 7-8 چی. نو که دغه خطره وي نو بیا خو دقسې لیکل پکار دي. اوس په دې 7-8 چی باندې د بسم الله الرحمن الرحیم عمره ثواب ملاویږي که نه ملاویږي؟ ثواب پې نه ملاویږي، ځکه د بسم الله الرحمن الرحیم دا د قرآن آیات دی، او آیات باندې په یو لفظ باندې 30 نیکۍ ملاویږي. نو دغه نیکۍ په بسم الله الرحمن الرحیم باندې ملاویږي، خو په 7-8 چی باندې نه ملاویږي. خو که چا ولیکه دغه بېدبۍ نه ځان بچ که نو جایز دي، علماو لیکلي دي جایز دي، او دي لیکي. د بسم الله الرحمن الرحیم هغه ځای پوره کوي 7-8 چی. خدا دا که په ځمکه پروزي نو پروا نشته، دغسې ثواب هم پې نه ملاویږي، هغه بېدبۍ نه پې سړی بچ شي، نو لیکلي جایز دي علماو. دا بل سوال دی، یو سړی لاړه لوټونه تیر شو، بس قصه ختمه شوه، یو سړی دی هغه وایي چې زه به سبا خامخا اوټله ځم، او بیا اوټله لا نه نو د څه حکم دی؟ اوټله تلل خو ضروري و، دا یو فریضه وه او دا کول پکارو، یو ګواهي ده او ګواهی چې څوک وغواړي نو وایي ځې به تله پکارو، اوله او بهتر دغه دی چې سړی لاړ شي او اوټ واچي. خو که یو سړي قسم نه دی خوړلی، هسې ویلي دي چې زه به سبا ځم اوټله، او اوټله لا نړه، هېڅ هم پې نشته. که قسم یې خوړلی چې زما د قسم په خدای چې زه به اوټله ځم، نو بیا قسم شو، نو بیا پې د قسم کفاره شته که لا نړه. او که نه قسم یې نه خوړلی، هسې ویلي چې یاره زه به ځم او لا نړه، څه ګنهګار نه دی په دې باندې. خدا ده چې دا یو فریضه وه. او گواهی الله وی چې تاسو څوک گواهی ته راوغواړي نو تاسو انکار مه کوئ، گواهی وکئ. نو دا یو گواهی وه، خلکو ورکړه، شکر دی الحمدلله، دا یو مصیبت ختم شو، یو مرحله و تیره شوه په عافیت سره. الله دې اوس دا کم مشران زمونږ راځي جوړیږي، الله دې دا نیک عمله کړي، د دې ملک او د قوم خیرخوا دی الله وګرځوي. هر څوک چې مشران کیږي الله دې د ملک او د قوم خیرخوا وګرځوي. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. دا څونه مسائل بیان شو، الله دې په د عمل کولو توفیق راکړي، کمې بیشې دې الله زموږ معاف کړي، مردگان د اهل اسلام دې الله مغفرت نصیب کړي، بیمارانو ته دې الله شفا ورکړي، حاضر جمع څه شری حاجات دي الله دې ټول شری حاجات زموږ پوره وګرځي. صلی الله تعالی سنت کوي خدای.